قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف پر شوق باندې وای شوق باندې اللهم صل وسلم على النبي الأمين
منی سرا و خلوص سرا د درود شریف ترانه گرم ہوئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر او زما ډیرو نیکانو مشرانو امزولو الله رب العزت ته دا د محبت مجلس دا د سیرت مصطفی مجلس دا د امام الرسول مجلس دا د خیر الرسول مجلس دا د رحمت للعالمین مجلس اللہ کریم دی دا پخپل بارگاہ کی قبول و منظور فرمائی او اللہ کریم دی ستاسے و زمون دا ٹولو جولی دا خیر نہ ڈکی کی او رب العالمین دی دی مجلس جوڑون کی او دعوت ورکون کی او راتلون کی او پا دی مجلس کی حاضری ورکون کی او زمونگا دا مین دا خوین دا ٹولو دا خلوص اللہ دی دا پخپل بارگاہ کی قبول و منظور فرمائی ورنو دا دا محبت او دا منی مجلس تے دا حضور پاک منی و بیانو انشاءاللہ العزیز خوخمو دا کنا او دا حضور پاک منی بیانول دا دا حضور سر دا محبت اظہار دے سمرت دے و معشقی صفت دا عاشق مخی کی گی دا داغی پزل کی نورم زینی سی دا دین علوی دلیل چیرتا دے کہ دا دنیا دا ظاہری معشقی ذکر دا عاشق پزل بانی لگی گی او داغی زړه ور سره خوشحالیږي نو د هغه مؤمن زړه به د خپل محبوب په بیان څنګه نه خوشحالیږي چې د ځنکدن څومره سختۍ او تکلیفونه برداشت کړي او دا مرۍ کې تریخوالی پروت وي او دا ډېر مایوسه وي هېڅ هم ورسره نه وي او په دغه وخت کې سردار کونین د محبت اوبه ورکي او د دې د ټول عمر هغه ترخی او هغه سخت خاطری د ذهن نه اوزي او یو لوی خوشحالي ور باندې راشي نو که د داسې معشوقې په محبت باندې سړی خوشحاله نشي نو دا به څه مینه وي دا به څه محبت وي نو دا د مینې او محبت مجلس ته انشاء الله ټول به د مینې او محبت اظهار کو خو خمو ده که نه حضور پاک زمونږ دپاره ډېرې شپې رونه کړي دي ورونو مونږ او تاسې که دا یوه شپه رونه کړو دا کمه ده حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په مینې باندې دا مجلس جوړ شوی او مونږ دا دعوتو چې د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم میلاد مناوو زمارونو مرګرو د دې نه وړاندې ما ته دا مبارکه شپه ښودلې وه او ما ویل انشاءالله که مرګ تادي ونه کړه نو درځو به انشاءالله دا مجلس کې به خپل خدای باندې ځان بخو انشاءالله زه په تاسې احسان نه کوم زه ستاسې احسان منم چې ما فقیر ته دعوت راکو په دې مجلس کې زه ځان سره یو ځای کړم الله دې تاسې ته د دې دعوت بدلی په دنیا او آخرت کې در نصیب کړي ورونو دا د ربیع الاول مبارکه میاشت ده په دې میاشت کې عزیزانو دنیا ته لوی انقلاب راغی د دنیا په مخ باندې تورې تیارې وې جهالتو او د حضور پاک راتلل په دې میاشت کې شوي موضوع کومه موضوع ده چې زما ذهن کې ده چې زه په دې باندې بیان وکم د حضور علیه السلام قبل الولادت باندې بیان وکم چې حضور علیه السلام لا راغلی نه و هغه معجزات بیان کم که د حضور علیه السلام د راوخت د ظاهرېدو هغه حالات بیان کم او که د حضور علیه السلام د ماشومانو په غېږ کې چې ماشومان لوبې کوي د
مشرانو پغیگو کی او د ماشومانو پټولګو کی هغه مجلس بیان وکم او که د حضور پاک د نبوت د زمانه او یا د هجرت او یا قبل الهجرت کوم زمانه درته بیان کم. خو به هر حال د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اریوی حسینه به وړه وړه غونډه کې واقعا بیان کو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره مو نور مینه پیدا شي، محبتم پیدا شي. د حضور علیه السلام په موږ باندې ډیر لوی احسانات دي. ټول وی الحمدلله. یارونو دا څومره لوی احسان دی. موږ او تاسو اخیری امتیان یو. زمونږ د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر ناراضي. زمونږ نه وړاندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه علاوه 1,24,000 انبیاء کرام د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې تیر شوي او حضور مبارک می سوی ز اولین همم او ز آخرین همم. د انبیاء کرام وجود لا نو راغله، د آدم علیه السلام وجود لازمه کې تنور راغله، خو د سردار کونین نور می زلیدلو په اسمان کې. ټول وای الحمدلله، منی سره وای الحمدلله. دنیا ته یو څوکم لا نه دی راغلی. حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارک ته می وزل حضور فرمایل اے جبرائیل امینا تا چې کلسترګي غړولې دي، تا چې کلسترګو ته نظر راغله ده، اے جبرائیل امینا تا بسلیدل او یا رحمت للعالمین. تمام کائناتو کی سنو ماسلی دلی ندی، خود مشرق دی خوانه بے استور راختلو او دیر مزیدار شغل بی کولا، دیر مزیدار رنا بی کولا. دا غیر رنا علاوه ما بل سلی دلی ندی. حضور پاک میں وتو فرمائل اے جبرائیل امینا دا زمان نورو، دا زمان نورو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حاکم رحمہ اللہ واقع روڑی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارکنا چکل رب العالمین وتو فرمائل اے زما بندہ، اے زما بندہ دے خاص معین بوٹی تبانا نزدے کی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بوٹی تا نزدے شو دا اللہ رب العالمین پا دے کے ڈر لوی رازو. بہرحال چکلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان در تبینوم دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعی سرا خبر علتا دی خپل زیت راوڑم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا جنت نراغے زمک تاو زمک باندے گرزیدو. امام حاکم رحمہ اللہ فرمائی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت تا بار بار رجوع کولاو جلل بی چی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، خدایا ما باندې د رحم صادر را خور کا. اللہ ما سرا د کرم و د احسان معاملو فرمایا، اللہ ما معاف کا، اللہ ما معاف کا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار بار دا دعا کولا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا آتائی آواز کیگی اے آدم تا چی کلسترگی اغڑولے تا سئولی دل. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ویمات رب العالمین دا عرش دروازہ اخودلا سور باندی پا عرش دروازہ باندی لکلے شیو چی لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا غواړي یا رب العالمین، یا اللہ کم نم مبارک چی ماستا دو نم سر لیدلے دے، یا اللہ پا دغی وسیلہ باندے خدای زما خطا معاف کا.
امام حاکم رحمه الله فرمایي چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته زیر ورکی د پرشتو په ذریعہ باندې چې اے آدم ته معاف شوي. امام حاکم رحمه الله فرمایي چې د حضور علیه السلام دومره لوی شان دی دنیا ته نه دی راغلی، خو د وخت نبی او د وخت پیغمبر داغه په مخ باندې الله نه سوال کوي چې یا رب زما او ستا په منځ کې الله کریم چې څومره لږ جداواله راغلی، یا الله د محبوب په وسیله باندې مو سره یو ځای کا. الله رب العالمین د خپل رحمت صادر راخور کو او الله آدم علیه السلام ته وی ته معافی. دا د چا برکت ته؟ دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا د حضور علیه السلام هغه خبره وکړه چې آدم علیه السلام وی ما د دین وړاندې په عرش باندې د الله د نوم سره بل نوم لیدلی نو. معلومیږي دا چې سردار کونین دا اولین هم دی او دا آخرین هم دی، دنه بعد پیغمبران ناراضي. آدم علیه السلام خو صفی الله دی. سیرت ابن هشام یو واقعه ذکر کړی ده. حضور علیه السلام لا دنیا ته نه دی راغلی. تورات کې د تورات عالمان او انجیل کې د انجیل عالمان شان د حضور علیه السلام مطالعه کړي. په بیت المقدس باندې یو طبقه راغله او هغوی حمله کوله. بیت المقدس دا د مسلمانانو قبله پاتې شوې ده. دا د عیسی علیه السلام د ولادت ښار دی. دا د موسی کلیم الله د عبادت ښار دی. دغه بیت المقدس باندې یو قبیله راځي او هغوی ډیر په بهادرۍ سره ښارونه فتح کړي او راتلل په بیت المقدس حمله کوله. سیرت ابن هشام لیکلی چې حضور علیه السلام لا نه دی راغلی، دنیا ته لا ښکاره شوی نه دی. بیت المقدس کې په علماء د یهودو او د نصاراو باندې زلزله راغله چې د دې خلقو مقابله به څنګه کو. دا ډېره ګرانه ده. یو سپینګیری عالم د تورات هغه ورته وی اورېږه ټولې وسیلې ختمې شوی او ورونو ګورئ ورته ښه هغه مجلس د عالمانو د یهودو نصاراو هغوی په جمع باندې ځای د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو ته راغلی چې کوم کې عیسی علیه السلام زیږېدلی و هلته ودرېدل دعا غواړي یا رب العالمین یا الله په مخ د جناب محمد رسول الله یا الله دغه قوم تباه کا خدایا بیت المقدس ته مه پرېږده یا الله زمونږ بله وسیله شته دی نه یا الله د آخر الزمان پیغمبر په برکت باندې یا الله دی قوم ته شکست ورکا او بیت المقدس تینا محفوظ کا. آغا قبیله د اسونو سره را روانه ده د بیت المقدس دروازو ترال لخکرونه لاره خطا شولا څه لخکر یو طرف ته لاړې څه بل طرف ته لاړې. د بیت المقدس نه رب العالمین یو صادر ورته راتاو کو. بیت المقدس په سترګو لیدلی نشو. وای په هغوی کې یو کس اواز وکړو چې والله بیت المقدس باندې داسې صادر راخور دی چې د ټولو انسانانو د سترګو نه الله محفوظ کړلو. الکه دا د چا برکتو؟ دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. مړه د یهودو عالمان د دې پیغمبر په شان دعا غواړي او دعای قبلې. منګ او تاسو خو محمدیان یو، ان شاء الله که موږ هر یو دعا د حضور علیه السلام په وسیله غواړو الله رب العالمین به قبلې ان شاء الله. دا مو ایمان دی. حضور علیه السلام نه الله ته بل محبوب نشته دی. او قسم په خدای چې حضور علیه السلام سره چا د محبت سره کا اظهار کړی دی په څه طریقې سره کړی والله دنیا کې ورته عزت ملاو دی. حضور علیه السلام یو یهودي عالم راغلو مکی مکرمه ته، چا ورته ویلو چې آخر الزمان پیغمبر او هغه سړی پیدا دی چې چا متعلق په تورات او انجیل کې صفات راغلي دي. هغه یهودي عالم د قافله تجارت پرې خودله. مرګري ورته وی راځه، وی نظم، وی ولی، وی ما چې څه تجارت کوله او کومه سودا مې کوله ما ته هغه سودا په لنډو میلاو شوه.
زه چې د مکې ښار ته راتللم زما یو مقصد او غرض او هغه مقصد او غرض مې دا و چې دې ښار کې به آخر الزمان پیغمبر جناب رسول الله رحمتا للعالمین به پیدا کیږي. او ما ویل چې خدای ماله دومره عمر راکا چې زه هغه پیغمبر وګورم. چا ورته ویل ته به څه وپېژنې؟ وایي په دې شپه باندې په مکه مکرمه کې څو ماشومان نورم شوي ویل چې زه پیژنم په زرهاو ماشومانو کې زه هغه ماشوم پیژنم. وایي خلقو ویل چې دا خو اسانه خبره ده څنګه دې پیژني؟ یو چا ورته هغې خپل بچی راوړلو وایي دا ماشوم شوی دی. هغه چې داسې ولیدلو د لیدو سره یې ورته وفرمایل دا نه دی دا بوځه. بل یې ورته راوړو وایي دا دی. وایي ټیک ده چې دا ماشوم شوی خو دا هغه ماشوم نه دی. 19 ماشومان ورته دی یهودي عالم ته غېږې ته راوړلی شو. دی لاړو او حجر اسود چې په کوم ځای کې لګېدلی دی نه یو ځای دی خو هغې ته ملتزم شریف وایي. الله دې موږ او تاسې بار بار ورته ودرئ. ملتزم هغه ځای دی چې دې کې دعا قبلېږي عزیزانو. چا چې څومره دعاګانې غوښتې الله یې قبلوي. ملتزم شریف ته دی لاړو په جړا شو. وی یا رب العالمین یا الله زه چې کوم ماشوم غواړم یا الله تی ما ته په اسانه را نصیب کا. او یا الله چې زه کله دا ماشوم وګورم زما ور باندې سترګې ولګېږي یا الله زه به یو اوښه ستا په رضا باندې حلاله کما. زه به یو اوښه ستا په رضا باندې حلاله کما. یا الله که تا ما ته دا ماشوم وښودلو. وایي چا ورته وفرمایل چې د عبدالمطلب صاحب نسې شوی دی د عبدالله صاحب بچی شوی دی دا یهودي عالم ناست دی. عبدالمطلب صاحب ته چا وفرمایل چې ای عبدالمطلبه تاسې کرم ماشوم پیدا دی دا ماشوم بوزبار. یو کس راغلی او د دې ماشوم دیدن کوي 19 ماشومان یې ولیدل وایي دا ماشوم نه دی. ما چې کوم ماشوم پسې راغلم هغه لا ما لیدلی نه دی. تاسې خپل ماشوم ورته ورولئ. عبدالمطلب صاحب غیر کې خپل بچوړی نیولی جناب محمد رسول الله او په سر باندې چتره وریځ روانه شوله. په کوم ځای به چې حضور روان وریځ به ورسره روانه وه. هغه عالم په منډه باندې راغ باب السلام کې ودرېدو په چغو باندې وجړل. ورته وایي ودرېږه و عبدالمطلب صاحب قدم مره اخله ودرېږه. عبدالمطلب صاحب ورته فرمایي تا خو لا لیدلی نه دی تا خو یې سترګې لیدلی نه دي ته څرنګه په خپل ماشوم لیدو پسې مطمئن شولې او دې فرمایل چې همدغه ماشوم دی. ورته وایي تا ته پته نشته بره چت باندې وګوره تا باندې د رحمت وریځ را روانه ده. تورات کې مسله دا ده چې آخر الزمان پیغمبر جناب رسول الله چې په کومه ځمکه باندې رواني د حضور علیه السلام سوره مبارک بنوي ځکه په هغې د پاسه به ورېځ روانه. ورته وی والله دا رحمتا للعالمین اخیری پیغمبر دی. غې کې ترې واغستو ځان ته رانږدې کو او دا تندې مبارکې ورته ښکل کو او بیا ورته وفرمایل چې د دې ماشوم حفاظت کوئ. دا هغه ماشوم دی چې د تمامو پیغمبرانو دعا دا وه چې یا الله موږ د آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول الله د امت حصه وګرځوه. عیسی علیه السلام دعا الله قبول کړه. هغه به راځي اخیری عیسی علیه السلام به نکاح په سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تړي. په خپل دین باندې به نکاح نه تړي. عیسی علیه السلام به نکاح په شریعت محمدي باندې تړي. دا د هغه دعا الله قبول کړې ده. ورته وفرمایل دا هغه معصوم دی چې د دې معصوم دنیا ته راتلل رحمت دی او د مکې کې به یو عظیم انقلاب راشي، یو عظیم تحول به ورکې راشي، د دې ځمکې نظام به بدل شي، په دې ځمکه کې به یو انقلاب راشي او هغه انقلاب راوستونکی معصوم دا چې ستا په غېږ کې دی دغه دی. عبدالمطلب صاحب نه واغستو او د بیت الله شریف پورې د په غېږ کې یوړو او وی جړل التا او به وفرمایل چې یا الله مالا
هغه عمر راکا چې کله دا پیغمبر د دې مکې نه مکې والا وباسي او زه په ځوانۍ کې او یا الله زه د دې پیغمبر معاونت وکم د دې امداد او نصرت وکم. عبدالمطلب سے ورته فرمایل ولی دا به خلق ولی وباسي؟ هغه په جړا شو وې دې به د حق یو आवाज را وباسي او د حق आवाज به څوک نه مني، دې سره به خلق مخالف شي او د دې پیغمبر به دشمنان پیدا شي، حتی تر دې چې ستا نږدې بچي به په دې پیغمبر باندې گزارونه کوي. علماء لیکلي دي چې تورات او انجیل کې دا خبره وه چې د نبی علیہ السلام نږدې تره هغه به اول د دې مخالفت کوي. ابي لهب څومره لوی ظلم یې وکړ حضور پاک سره. خو دې ابي لهب باندې ګوره خدای پاک کله چې نبی علیہ السلام پیدا شو صحیبه د وینځه وه هغه راغله او ابي لهب په بیت الله شریف د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې باغو په دې باغ کې ابي لهب د خپلو ملګرو سره ناستو. صحیبه راغله او اواز یې ورباندې وکړو د مروه طرف ته چې تاسو وګورئ دې خوا اوس هم یو غټه قجوره ولاړه ده، دا هغه نشان دی، دا زمونږ د مور بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها باغو، دا ډیر لوی باغو، دې کې به د مکی خلق جمع کېدل، په دې کې به کېناستل. دې ته ابي لهب ناسته ملګرو سره صحیبه راغله ورته وفرمایل اے ابي لهبه وراره دې وشو د عبدالله صاحب زوی پیدا شو، هغې ورته دا ګوتې داسې کړې وایي زما آزاده کړې په دې زیري کې. ابي لهب عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي یو ځلې چا خوب کې ولیدلو ابي لهب ته وویل چې څرنګه چل دی؟ وایي چې ټوله هفته را باندې عذاب سخت وي خو د پیر په ورځ را باندې عذاب کې الله تخفیف راولي. ورته وایي او ابي لهب څه وجدا؟ ورته وایي وجدا دا چې ما د پیر په ورځ باندې د جناب محمد رسول الله په محبت کې وینځه آزاده کړې وه، نو الله رب العالمین د هغې خوشحالۍ په وجه باندې ما ته الله په عذاب کې تخفیف راولي. ابي لهب کافر دی، قرآنی کافر دی، ښځه کافره ده، د نبی علیہ السلام زړه دک رسولی، لیکن ابي لهب قبل النبوت د نبی علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه وړاندې دغه په ولادت باندې خوشحالي نمانځلې وه، الله پاک ورته په عذاب کې تخفیف راولي. دې وجه نه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي فرمایي که څوک د نبی علیہ السلام پر راتلو باندې په دې نیت سره خوشحالي کوي چې یا الله ښه دی چې د دې پیغمبر په امت کې پیدا کړی او په دې باندې صدقه کوي، جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه وایي دا ثواب دی او په دې باندې روح د نبی علیہ السلام خوشحالیږي. اوس دا تاسو چې کوم څه کړي دا د نبی علیہ السلام سره د مینې وجه ده. ولی دنیا کې خلق بعضې وایي سادهګان دي، وایي دا خو د قرآن او حدیث نه ثابت نه دي، ډېر شیان د قرآن او حدیث نه ثابت نه دي او موږ او تاسې یې کوو، خو په هغې څوک هم رد نه کوي. ګورئ ښه زموږ د دې خلقو دا طبیعت دومره خراب دی، کمزوری دی. عزیزانو د حضور شان بیانوئ، زه وایم هر عالم له دا پکار دی چې خلقو ته وایي چې رونو د نبی علیہ السلام په شان باندې جلسې جوړې کوي، خلق را وغواړئ، د نبی علیہ السلام صورت ورته بیان کوي، سنت ورته بیان کوي، سیرت ورته بیان کوي، اخلاق ورته بیان کوي، د نبی علیہ السلام زندگی ورته بیان کوي، ځکه چې دې امت کې انقلاب راځي. که دنیا په مخ باندې موږ ډېر داسې کارونه کوو عزیزانو چې دا په سنت کې نشته او موږ او تاسې کوو، خو په هغې څوک هم رد نه کوي. اول دا زموږ مروج د تعلیم چې کوم نصاب روان دی د مدارسو کې موږ پڑھاو، تاسې هغې مدرسو سره تعاون کوئ، چانده کوئ په دغې طریقې سره چې دا کوم موږ درس نظامي چلو دا د صحابو وخت کې نه و، دا د نبي علیہ السلام په زمانه کې نه و، نو دا خو معلومیږي دا چې دا د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې نه و او موږ یې اوس کوو، نو دا غلط کار دی. او حال دا چې تاسې ته موږ یو چې دې کې ثواب دی، اجر دی نه عزیزانو، دا د دین د خورېدو یو وسیله او ذریعه ده او په دې باندې خلق ډېر ښه پوهېږي. نو که یو سړی په ربیع الاول میاشت کې د نبي علیہ السلام سیرت مناو کی نو ماشوم تم پته لګي چې څه چل دی شپلکي کې نن، و یاره نن په شپلکي کې د حضور علیہ السلام د ولادت با سعادت په خوشحالۍ کې ملګرو جلسه جوړه کړې ده او خلق راغلي دي. څه دپاره راغلي؟ د نبي علیہ السلام شان بیانېږي، د نبي علیہ السلام سیرت بیانېږي، د نبی علیہ السلام سنت بیانېږي، د نبی علیہ السلام غزوات بیانېږي، د نبی علیہ السلام اخلاق او کردار بیانېږي. عزیزانو دا به پوه شي چې ښه په دې میاشت کې زموږ پیغمبر راغلی. اوس موږ او تاسو که د یو ماشوم نه تپوس وکړو چې نبی علیہ السلام کله پیدا دی، نو دې به ووایي چې انشاءالله زه درته جواب در کوم. نبی علیہ السلام په ربیع الاول میاشت کې د حضور علیہ السلام
پنہم د ربیع الاول یا په 12 د ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف آوری وکړه. سټه می وکړه دا سیبا د سحر 4 بجې وی صبح صادق را خطودلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبي امینه رضی الله تعالی عنها پغی کې د نر پشانتی وزلیدلو. ټول الحمدلله. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولادت څنګه شوو عزیزانو؟ ما دا خبره پرونم یو ځای کې بیان کړه. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارکه، د حضور علیہ الصلوۃ والسلام کومه زندگی درته بیان کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه کوټه کې کېدلو، ام هانی دا د علی صاحب خور ده. الله دې زمونږ استاد سي پسړه کې د صحابه او مینه او محبت پیدا کړي. قسم دې د ام هانی واقعا می قتلنن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وسره وزلی ناستو خبري ور سره کولی. ام هانی رضی الله تعالی عنها په جړا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته تپوس کو کاکا لوري ولی څنګه یاد شو؟ عزیزانو که ام هانی دا حالات نه ولیدلې دا به نبی علیہ السلام ته څنګه بیانولې؟ ورته وی اے زما د کاکا زویا ما تاغه صحنه را یاد شولا سحر ټیمو صبح صادق راخت والاو زما نظر په ابي جبل قبيس باندې پری وتلو. جبل ابي قبيس هغه غره دی چې ابراهيم عليه السلام ته الله وی اے زما خلیلا کوټه د بیت الله زما کوټه دی جوړ کړه. ز جبل ابي قبيس ته اوخیجا आवाज وکا. ابراهيم عليه السلام فرمایل یا رب العالمین اس आवाज وکم. الله ورته وی دا سے आवाज وکا اے خلقا د بیت الله شریف زیارت تراشی، د بیت الله شریف طواف تراشی. ابراهيم عليه السلام مبارک فرمایل اے زما ربا زما आवाज با د جبل ابي قبيس د غرلاندې خلق موانوري دا غوړي راوچت غر ده. الله فرمایل اے زما خلیلا आवाज ته وباسا او د خلق غوګونو ته زر سوما. ابراهيم عليه السلام आवाज کی لبیک یا اللہ ز حاضر ایمان اللہم لبیک یا اللہ ز حاضر ایمان. بے ابراہیم علیہ السلام آواز کی اے خلقا اللہ رب العالمین دعوت در کی د خدای کوٹی تراشی د خدای امر پزان باندی امنئی. اللہ جل جلالہ چہ دا چا روح تا دا آواز رسولے دے چا یوزل ویلی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی کہ روح یوزل ویلے یوزل برازی، روح دوزل ویلے دوزل برازی، روح سلزل ویلے سلزل برازی. دی جبل ابی قبیس باندی ام ہانی فرمائی یا رسول اللہ سہر سباز کوٹے نرا اوتلما جبل ابی قبیس تمیلی دلا دماغ ستن نرانارات للا دا اسمان نرات للا دا رنا بستاس کوٹے ترات للا زبب دن نلارم بیبا بہر اوتلما بیبا جبل ابی قبیس باندی رنارالا بیبا غرنا زمن کوٹے ترالا. اے دا اللہ محبوبا دارنا دسی وخراغے چستازی دا کوٹے نرنا اوچتا شلا او تمام اسمان کی خور شلا رب العالمین تینا دس روز رؤنا جوڑک للا. اے زماد کاکا بچڑیا پا اریو پاڑا باندی نکلیں شیو چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے دا کاکا زوی ما پا ہر پانا باندی محبوب استانم اولی دلو ما تنن اغا صحنہ یاد شوا چی تنن زما دا کوٹینا اللہ رب العالمین عرش مولا تا اغختلی. نبی علیہ السلام دا ام ہانی دا کوٹینا تلیو چی کل سار نبی علیہ السلام واقعہ بیانا ولا
ام هانی ورته کېناسته او په جړا شوه. وی وراره خلک خو به مني یا به نه مني، ما ستا په هره پاڼه د سرو زرو باندې د لا اله الا الله او د محمد رسول الله ترانه لیدلې ده. محبوبه ستا د نور نه داسې ونه جوړه شوله چې مشرق او مغرب، شمال او جنوب ټوله فضا ور باندې الله ونیوله. عزیزانو نن که د درې په غرونو کې ستا په زړه کې د آقا انعامدار مینه ده، نو زما د خدای په ذات قسم وي شاه ولی الله رحمت الله علیه یو مجلس د پیریان له درس ورکولو. مخکینی علما دا ټول اولیاء الله دي. شاه ولی الله د پیریان یو حلقې ته درس ورکوي، قرآن ورته ښیي. او چې چاته ووایي پیریان نشته، دا صاحب او ماغه د کوی چینډه خان دي. مخکینی علما به چې داسې ناستو مجلس کې به ورته الله ښودل چې د دې د ایمان درجه څومره ده، د دې د ایمان درجه څومره ده. صاحبان د کشف به الله به ورته پټ پټ رازونه ښکاره کول. مونږ خو صاحب اوس قسم به خدای چې دروازې نه خوا شو په هېڅ خبر نه یو. دا زمونږ کمزورتیا ده، زمونږ د عقیدې کمزورتیا ده، زمونږ باطن کمزوری دی، زمونږ خپله الله ته لاره نه ښکارېږي، د بل به ورباندې لاره صحیح کړو. شاه ولی الله صاحب یوې حلقې د پیرانو له درس ورکولو. یو بوډا پیری و، شاه ولی الله صاحب دې تپوس کې ستا څومره عمر دی؟ وایي زما 115 کاله عمر دی. وایي تا د دې نه وړاندې چا سره څه خبرې کړي لیدلې دي څه دي اورېدلي څه عجایبات؟ هغه ورته ویلې آو. شاه ولی الله صاحب ته وایي چې ما پلار نه خبره اورېدلې وه او زما پلار د 315 کالو په عمر کې زما پلار وفات شوی و. زما پلار ما ته ویل چې یو ځلې منګه په یو ټولګي باندې ورغلو د خپلو جناتو، په هغې کې خلق ناستو، ډېر مزېدار خلق وو، سپین ږیري وو، عمرونه په ډېر تېر شوي وو. د هغوی نه موږ تپوس وکړو چې تاسې ته صحبت ته چا میلاو دی؟ وایي هغوی کې موږ ته یو پیري وویل چې زه د اویس قرني رضی الله تعالی عنه شاګرد پاتې شوی یم. نو موږ ته تپوس وکړو چې اویس قرني رضی الله تعالی عنه څرنګه سړی و او د هغې متعلق دا واقعه مشهوره ده چې هغې د حضور علیه الصلاة والسلام په محبت کې د خولې نه ټول غاښونه ویستلي وو. ما دا بیان کړی، نور تاسې به بیان اورېدلی، دا خبره پکې نه وې، دا درته کوم. ورته وایي چې آو دا خبره یې کړې وه. دی ورته وایي چې شاه ولی الله صاحب زما د پلار چې هغه ته چا خبره کړې وه هغه خبره درته ونه کومه ډېره نه وي. وایي چې کومه خبره ده؟ وایي چې کله اویس قرني رضی الله عنه وفات شو، کله چې اویس قرني قبر کې کېښودلی شو، اویس قرني ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. ورته وایي ای اویسه خوله مبارکه دې کولو کا. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک سره د لالو یاقوت مرجان غاښونه وو. ورته وایي خوله کولاو کا. اویس قرني ته یې غاښونه ورکړل. اویس قرني ورته وایي یا رسول الله یا حبیب الله زما غاښونه په کار نه دي. اویس قرني رضی الله تعالی عنه خوله مبارک ورته حضور علیه السلام کولاو کړه. یو غاښ به یې راغستلو او د اویس قرني خولې مبارکې ته یې نږدې کولو. ورته وایي ای اویسه الله رب العالمین تا ناراضي دی، ته د الله ناراضي شه. وایي زما پلار ما ته خبره کړې وه، هغې ته استاذ کړې وه. هغه وایي چې والله دغه خوب ما په خپله وکرتې په خپله لیدلی دی. شاه ولی الله صاحب وایي چې اویس قرني رضی الله تعالی عنه ته جناب رسول الله مبارک دا زمونږ مسله ده د څلورو مذهبونو چې نبی علیه السلام هر امتي له په قبر کې د حساب په وخت کې چې کله نکیر و منکر راشي دی هم ورته راځي تپوس ترې کوي چې دا مخامخ رجل څوک دی. چې څوک مؤمن هغه وایي چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله دې زمونږ داسې جواب نصیب کړي. اویس قرني ته تپوس نه کوي نکیر و منکر، جناب رسول الله مبارک ورته راغی، غاړه ورته ورکړه. وایي ای اویسه تا زما په مینه کې غاښونه د خولې نه ایستلي وو. ای اویسه زه ستا ستړي مشي ته مرحبا ته راغلم. عزیزانو که د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه کې اویس غاښونه د لاسه ورکړل
نو په خدای په ذات مې د قسم وي چې د اویس نوم الله دومره ژوندی وساتلو چې د عالم خلق ولاویږي. مشکات شریف مستقل حصہ ور باندې راوړي په مناقب د اویس قرنی رضی الله عنه. دا تابعی دی او مقام څومره لوی دی. عمر فاروق رضی الله عنه ته دعا غواړي، یا اویسا د جناب رسول الله امتیانو ته دعا وغواړه، ما ته دعا وغواړه. سو جو عزیزانو داغي په سینه کې محبت رسول الله پروتو. کله نبی علیہ السلام محبت د چا په سینه کې وي عزیزانو، هغه به د نبی علیہ السلام په داسې مجلس اعتراض نه کوي. موږ په دې کې دانه او چیرې موږ له اٹھونه پکار دي، موږ د پکمه جنډې سره تعلق دی نه، زمونږ جنډه د رسول الله سره ده چې د پیغمبر علیہ السلام د شفاعت کومه جنډه په لاس کې وي موږ د هغه جنډې لاندې به ژوند تیرو ان شاء الله. موږ که جلسه مناوو، موږ که خیرات کو، مقصد مو دا دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام رانه خوشاله شي. او که یو سره په دې نیت باندې کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح خوشاله شي، نو سیبا د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه داغه یو کتاب دی، هغه ور باندې لیکلي سیرت الرسول، سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم. هغه فرمایي چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولادت با سعادت باندې خوشالین مانځي، الله رب العزت با دو خوشالین ورکي. یو به الله رزق پراخه کی، دویم به الله بچی صالحه کی. ټول الحمدلله. دین لوی خوشالي شته چې رزق دې پراخه وي، بچی دې نیکان وي، دا لوی دولت ته قسم دې چې ستا رزق تنگ وي، ډېر نعمتونه وي خو ته خوړلې نشي، او که خورې نو بیماری دي. نو په دې سره رزق او طعام بسو کی، او ډېر بچی درته درته ملاو شو خو یو بچی دې اهل نشو، ستا په قدم لا نړو، ته نه ناراضه په ایمان وایا دا بچی ذریعہ د سکون جوړیږي. نو جلال الدین سیوطی وایي چې چا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مناو کو، په دې خاطر مناو کو چې مانا الله راضي شي، مانا د رسول الله روح مبارک خوشاله شي، د خوشالۍ په دنیا کې الله ورکی، بچی به نیکان شي، رزق به پراخ شي. او که کم سره به په داسې محبت سره مانځي څنګه چې صحابه کرام مانځله. عزیزانو بعض خلک وي صحابه وخت خدا نو، قسم په خدای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ار یو خبره صحابه داسې منزله ده کاوی نو منزله موږ ته پته سوا. د نبی علیہ السلام اخلاق موږ ترا او رسول چې د نبی علیہ السلام داسې اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام د سپینګیرو ادب کولو. تاسو ته خبره ټولو ته یاد ده، یاد ده کنه؟ د بوډېګانو خزو ادب به کولو، په ماشومانو به شفقت کولو. او د نبی علیہ السلام عادت گرامی داو چې خطو عام بی ځان نه بل ته خوخولو، خلی باس بی ځان نه بل ته خوخولو. صحابه دا نقشه مونږ ترا او رسوله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي، عبدالله ابن عمر وی یو ظلمی د پلار سره ناستو، ما د یمن نه جوړه رال، ډیره مزیدار جوړه وا، پلار می واړوله راواړوله، ما ته وفرمایل و عبدالله ابن عمر اے زما بچوڑیا دا جوړه راوال، وې زور سره بهر لاړم جوړه ما سره دا. مخامخ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کورتا یو کور والا اوسیدل، هغه ډیر غریبانان، زما پلار مبارک را ولګیدو، هغه جوړه هغه ته ورکړه. ما ته پلار او فرمایل چې اے بچوڑیا د سما جناب رسول الله درې ځلې کتلې ده. اے بچوڑیا چې کوم شی ځان ته خوخه نو آقا انعامدار باغ بل ته خوخولو. و بچوڑیا کته زما جامو ته پسخیږي چې زما جامو کې پیوندونه لګېدلې دي، نو اے بچوڑیا ما د جناب رسول الله جامو کې پیوندونه لیدلیو. سبحان الله. بلوز عبداللہ ابن عمر وی زما پلار با پاسی دلو، سار وقتی با زما پلار روان، وی ما تمورو فرمائل چه اے بچوڑیا ستا پلار سار وقتی اوزی زان سر مشد ابوڑی، پتہ لگی نا چه دا ابچیر توڑی. و بچوڑیا پلار پس لارشا دا پلار حالاتی ہو گورا. عبداللہ ابن عمر وی زمی پلار پس اورزی پٹ پٹ را روانو ما، چې زمونږ د کلی نه خبره بهر لاړه، رڼا نوره قریبه شوله. زما پلار یوې کوټې کور طرف ته رجوع کړه، یو داسې ساده دروازه لګېدلې ده، زما پلار پې دننه لاړو. لږ ساعت بعد زه بهر ولاړم، ټیم را باندې تېر شو. ما ویل دننه لاړ شه، د پلار حال وګوره چې پلار دې څه کار کوي. وایي چې کله دننه لاړم زما پلار یو بوډۍ زنانه پرته ده،
او زما پلار سره جارو په لاس کې دا او د دې بوډۍ کور را جارو کوي. ما ته فرمایل و بچوړیا دا راز خو زما او د الله په منځ کې رازو و بچوړیا تا زما راز کار کړلو خو زما په ژوند باندې به دا واقعا نه بیانې. ورته وی بابا جانا سو کال کېږي چې ته دا خدمت کې وای زما دا اوم کال دی چې د دې بوډۍ خدمت کوما. زما آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوی بوډۍ سره غوټه وړې وه. زما دا ارزو تمنا ده چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام د ډېرو امتیانو بوډۍ خدمت وکما. د دې بوډۍ نه زوی شته نه لور شته نه انګور شته په سترګو معذوره ده و بچوړیا زه ورته غرمه کې روټۍ راوړم خو په دې جامو کې ناراض. عمر رضی الله عنه با د سائل غونډه کې لباس برابر کو تو عام به د خپل لاس کې نیولو او دی بوډۍ ته به کور ته وړلو او به ورته فرمایل چې بچوړیا دا وره ګوره دا زما کمال نه دی د دې بوډۍ خدمت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم کولو او هغه به بل کار کولو هغه دا چې هغه به لوخ وینځل. خدا بوډۍ مالو خو ته نه پریدي زه ډېر کوشش کوم دی وای چې نه بچوړیا زه خپل لوښ انځلی شم خدا جارو ورته کوم او کله کله ورته طعام راوړم. زمانه ابوبکر صدیق د دې ډېر خدمت کړی دی. عزیزانو د پیغمبر دا اخلاق که عمر نه وی لیدلی او عمر نه وی بیان کړی عبدالله ابن عمر به څنګه بیانول. د نبی علیہ السلام سیرت هر صحابي هر شپه خپلو بچو ته بیان کړی دی. د نبی علیہ السلام اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کېدل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا ته راغی د دنیا د خلقو طبیعتونه الله بدل کړل. الله رب العالمین دا عظیمه خوشحالي ما یو خبره کړې وه ابو سفیان رضی الله عنه هغه مبارک نه چا تپوس کو چې اے ابو سفیانه په مکه باندې قحط را روان دی عذاب را روان دی. ابو سفیان ویلی والله که عذاب راشي وای چې ولې ناراضي وای جناب رسول الله موجود دی او چې پیغمبر علیه السلام موجودي والله که په هغې ځای باندې عذاب راځي. ایمان می وای نو راوړی خو د نبی علیہ السلام شان می تسلیم کړو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان دومره لوی شان دی. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه مبارک هغه وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زمونږ دشمنی تیره شوې وه لیکن د نبی علیہ السلام تندي کې بچاته غوټه نه راتلله معنا تندی به یې ترېوولو نه. د نبی علیہ السلام کلا او فضا وه د طبیعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چهره مبارکه ښکلې چهره مبارکه وه. قسم په خدای چې چا ورته د محبت په نظر کتلی په زړه کې د ایمان غش ننوتی او چې چا ورته د غضب په نظر کتلی الله رب العالمین د ایمان نه بې برخې ساتلی دی. دې وجې نه عزیزانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت دا دې تاسو ته مبارک وي. ټول وایي الحمدلله. ښه دی چې په دې مینه کې راغلی. ما ته یو ملګري خبره وکړه چې یاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خوشحالۍ کې موږ لیټونه لګو بلپونه. ما ویل خوند خو پیدا کړی چې میاشت د ربیع الاول راخیږي او دا ټول کورونه رڼا رڼا وي. خل تپوس کې څه وجه ده هلکه وي په دې وجه هم دا لیټونه لګولي چې جناب رسول الله په دې میاشت کې دنیا ته راغلی. په دې لاره خلک تېرېږي مسافر هغوی تپوس کې څه چل دی دا کورونو باندې هر وخت رڼا وي ودونه دي وایي آو دا ځکه چې دې کې د حضور علیه الصلوۃ والسلام ولادت با سعادت په خوشحالۍ باندې او بعضې خلک وایي دا خو 600 کاله بعد یو باچا دا کار کړی. باچا خو د نر باچاو چې دا کار یې کړی. الحمدلله داسې باچاهان دې خدای نور هم پیدا کړي چې د نبي علیه السلام سیرت را ژوندی کړي. زمونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله مولانا حسن جان رحمه الله هغه مبارک زموږ مدرسه کې د سیرت جلسه وه نو دې باندې خبره وکړه چې دا 600 کاله بعد دا یو باچاو او هغې دا عمل کړی د هغې نه بعد خلقو دا بعضې صوفیه کرامو دا عمل شروع. نو زمونږ په مدرسه کې یو صاحب ډېر ښکلی سړی و هغه هلته ورغلی و مدرسې جومات ته. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه ته ویلو چې یاره زه ځنګلي مدرسې نه ستاسې بیان مې اورېدلی و دلته راغلم او تا نه یو تپوس کومه. هغه کس راته خپله خبره کوله وفات ته الله دې مغفرت نصیب کړي. وایي مولانا صاحب وایي زه ډېر ښکلی سړی دی مال څرنګه و چې دننه ورسره کېناستم ډومبی را باندې انګور وخوړل وایي ډېر ښکلي انګور ورسره وایي بیا مال چې شیخ صاحب یو خبره ته کوم خو خلک ورته ډېر غوسه کېږي مال چې نه غوسه کېږي څه راته وایي مال چې شیخ صاحب تا یو خبره کړې وه چې دا کار
یو باچا کړو نو دا کار غلط کړو که خې کړو. وای شیخ صاحب رحمت الله علیه د خدای دا خبره اوتله چې خدای دې ټولو بادشاہانو کې سیرت او صورت د جناب رسول الله راولي. کاغه دا کار کړی دی خلق کې په دې نیت باندې چې د الله رسول د الله محبوب موږ نه خوشاله شي، نو دې کې څه ګناه نشته په دې باندې ته ولې شک او شبهه کې. وای ما شیخ صاحب دا خبره مې کوله او خدای دې راته ژوندی لره او درنه لاړم. وای چې را پاسېدلم وای داسې اوسې ورسره چې دا واله او زه په لاره به چې بیا کوم ځای کې کېناستلې په لاره به اخوري. او دې خبرو کې شک او شبهه مه کوه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه کوئ، درود ور باندې ډېر ډېر وایي. د نبی علیه السلام په باندې ډېر لوی احسانات دي. دا د هغې د خولې خبره وه. او ما ته ویل قسم به خدای چې زړه ته مې کوم سکون میلاو شوی په دې خبره باندې. عزیزانو موږ په دې خاطر باندې سیرت مصطفی یا بعض ټول خلک دا جلسې کوي. ما یو کاغذ لیدلو دا د نوې رڼا والا خلقو چې دا اوس موږ ته وایي تاسو بدعت کوئ. هغوی لیکلي رحمت للعالمین کانفرنس، رحمت للعالمین کانفرنس. یو ځای کې مې پوسټر ولیدلو په هغې لیکلي د خیر الرسول کانفرنس. نو صاحب دا کانفرنس او عید میلاد النبی خبره ده، اصطلاحګانې مختلف دي. موږ ورته عید میلاد النبی نوم کېښودلو، هغوی ورته رحمت للعالمین کانفرنس نوم کېښودلو. نور الحمدلله ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان هغه بیانوي او هر سړی کو شان د نبی علیہ السلام څوک ونن مانځي او وایي نه مني دا سړی خو مؤمن نه دی به. نو الله رب العزت ته زمونږ او د ستاسې دغه لږه مینه دا د الله په ډېره مینه حساب کی. په آخري خبره باندې د یوسف علیه السلام خریداري کېدله. یوې بوډۍ په سر باندې مالوچ را روان کړي. خریداران دې تپوس کوي چېرته ځئ بوډۍ؟ وایي د یوسف علیه السلام بولی د زمزان رسومه. ورته وایي مورې هغې له عزیز مصر په قچرو باندې سره زر راوړي، یوسف علیه السلام به سرو سره تللی شي، تا مالوچ په سر یې ښودي. ورته وایي ای بچوړیا معلم پته ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر الزمان پیغمبر هغه به راځي دنیا ته، هغه به د خاندان د یعقوب علیه السلام سره نسبت ساتي. آخر الزمان پیغمبر به راځي، د دې پیغمبر د نیکه سره او د دې پیغمبر د خاندان سره به د هغې نسبت وي. د دې په وریرونو کې به راځي. زه په دې خاطر ځم که په ورځ د قیامت باندې هغې پیغمبر ته خریداران د هغه د تره پیش کېږي د یوسف علیه السلام، نو یوه خریدار پکې ځم ورپېښ شمه. په دې خاطر نه وه شوې چې یوسف علیه السلام نه، وایي د دې پیغمبر متعلق دا مشهوره ده چې دا د خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د سادي صاحب قول دی چې هغې زنانه په دې خاطر باندې هغه د عالمه وه، هغې ته الله پاک پټ رموز ښودلي وو، د نبي علیه السلام په وجه باندې لاړه او په دې خریدارۍ کې ځان شریک کو. نو موږ او تاسې په دې وجه شریک شو چې په ورځ د قیامت باندې نبي علیه السلام ته دا خپل مات ګډ اعمال وړاندې کړو، نو یو به هم قابل قبول نه. خدا به و چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دنیا ته راغلی وې موږ په شپلکي کې ناستو او یا رسول الله ستا په راتلو یوه شپه خوشحاله نمانځلې وه. موږ ویل چې خدایا د محبوب د برکته موږ ته ایمان نصیب دی، الله موږ په دغې تجارتي قافله کې د محبت موږ مشمار کا. یو شپه او ګنټه م تېره کړې ده، نورم یو عمل قابل قبول نه دی. په دغې عمل باندې الله وبخه عن قریب چې الله پې راته بخښنه نصیب کړي انشاءالله. نو موږ او تاسې هغه قافلې د یوسف علیه السلام د تجارانو یوه حصه ځان ګرځو چې رب العالمین مو د هغه اولیاو چې چا د نبی علیہ السلام سیرت جلسې نمانځلي موږ به څه نمانځلي په خانقاهو کې. الحمدلله زمونږ د مرشد کامل په خانقاه کې الحمدلله 12 کروڑه کرتی په نبی علیہ السلام درود شریف لوستلی شوی. الحمدلله په دې ربیع الاول کې هغوی د نبی علیہ السلام په سیرت باندې په مریدانو باندې درود شریف ختمونه لازم کوي. ته به د ورځې 1 لاک کرتی وې، ته به د ورځې دا 50,000 کرتی وې، بیا هغه ټول تعداد برابر کی. نو الحمدلله اوله ورځ چې ما ته کومه اطلاع را رسېدلې ده د 12 کروڑو نه درود شریف تعداد اوښتی دی. نو موږ ویو چې یا الله زمونږ د فقیرانو دا حلقم د دغې اولیاو د حلقې سره یو ځای کا، او خدای زمونږ دا مات ګډ اعمال په خپل بارګاه کې قبول او منظور کا. زه بیمارم
یقینا او ما ول چیرې بیان به اونکړې شم خدا ستاسو محبت او ستاسو مینه وا د ماته ګوري سو خبرې ما عرض کړې الله رب العزت موږ او تاسو ټول ته په خپل رضا را نصیب کړي څومره مرګري چې لري او نږدې نه راغلي ورونو خدای هم دارات القبول او منظور کړي او ان شاء الله تاسو رضا وعده کوم تاسو خدای شپنن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملي تور کړه کنه ټول وای او ها ان شاء الله په مدرسه کې با من ختمونه کو کاغه هر څو برابر شي ان شاء الله پاغي کی تاسو زما دا وعده ده چې خصوصي دعا به تاسو ته کوم ان شاء الله د قران کریم ختم وشي درود شریف ولوستل شي او به طالب درته دعا وغواړي قبليږي بنا محمودی غزنوی رحمت الله علیه د طالب په دعا باندې د هندستان خار فتح کولو نو په طالبانو درته دعا غواړم خو خموده کړه تاسو د نن شپه اور منزله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت زبستا صدا فریاد طالبانو ته یو سم چې طالبانو ختمونه وکړل لاسونه پورته کوي هغه فقیرانو درویشانو ته دعا وغواړي چې چا د پیغمبر علیہ السلام د سیرت په جلسه کې موږ سره بیګا برخه غسته و درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد شوق سره درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إله العالمين خدایا استاد محبوب په محبت کې راغلي مشران استاد محبوب په محبت کې راغلي نوجوانان استاد محبوب په محبت کې راغلي بیماران الله استاد محبوب په محبت کې راغلي عاشقان یا رب العالمین خدای د دوی لاسونه الله ستا بارگاه کې دي خدای تا ته نیولي الله د دوی دغه د دعا کچکول الله د خپل رحمت د خزانو نه ډکي یا الله دا د خپل رحمت د خزانو نه ډکي یا رب العالمین دوی په خپل خوشاله کی یا الله د دوی په زړونو کې الله چې سدي تا ته په علم دی الله که څوک درنه دولت غواړي حلال دولت د عثماني ذنورین ورکا یا الله که کم خلق درنا صالح اولاد غواړي الله د انس ابن مالک د اولاد پشان د صالح اولاد ورکا یا الله که کم خلق درنا بیبیان غواړي یا الله د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پشانت فرمانبردار بیبیان ورکا الله کریم چې کم خلق درنا یا الله اتفاق غواړي خدای د صحابه کرام پشانت مینه ور نصیب کا الله کریم چې کم خلق درنا یا الله ستا رضا غواړي خدایا داس رضا ور نصیب کا چې کوم د جناب رسول الله ته ور کړي وا یا الله داس رضا ور نصیب کا چې کوم د ابوبکر صدیق ته ور کړي وا الله داس رضا ور نصیب کا چې کوم د عمر فاروق ته ور کړي وا الله داس رضا ور نصیب کا چې کوم د عثماني ذنورین ته ور کړي وا الله داس رضا ور نصیب کا چې کوم د علی شیر خدا ته ور کړي وا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الله په حوض کوثر باندې مو داقای نامدار غیږ مبارک ته ورسوا یا الله د محبوب غیږ ته ورسوا الله د محبوب دیدار را نصیب کا الله د محبوب شفاعت را نصیب کا الله محبوب زمون په اعمال لیدو باندې خوشاله کا یا الله زمون بد عمل نامې چې کوم درغلي دي الله د محبوب نه پټه کا یا الله ته په عفو قلم راکاګا یا الله ته په عفو قلم راکاګا الله کریم خدای ډېر مرګ
مرګرو موږ له دعا او درخواست کړي دا وی حاجتونه مو تا ته پیش کړ خدایا تعلیم بذات الصدور یا الله خپل خزانه ورته کولاو کا یا الله کوم مرګرو مشرانو الله چې هغه د خپل د دعا چې کوم حاجت ده تا ته په علم ده الله هغه مونږ ته پیش کړ خدایا مونږ ته پیش کو الله دوی خپل خزانه کولاو کا الله خپل خزانه د حلال ورته کولاو کا یا الله د بچو خوشحالي ور نصیب کا الله کریمه خدایا زمون غریبه مدرسه الله فقیره مدرسه الله لاوارثه مدرسه الله د جناب رسول الله مدرسه ده الله محبوب فرمایلیو چې دا زما مدرسه ده یا الله دغه مدرسې معاونین الله چې دې مدرسې سره موږ فقیرانو سره څوک مینه کوي تعاون کوي دې جامعې سره تعاون کوي الله کاغذ موږ زنانه دي الله کاغذ مردانه دي الله کریم ټول ته جزای خیر ور نصیب کا دا خبره تحدیث بن نعمت کوم په دې خاطر نه کوم قسم په خدای په دې نیت کوم چې داسې مؤمنان خزشتا پرون د دې درینا یو د سرو ګوت راغله ده تقریبا داغي ټوټل قیمت چې موږ نه غزرګر سره حساب کړو 9.5 روپۍ قیمت وو کاغذ باندې د پاسه لیکلیو چې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي د سیرت په خوشاله کې دا صدقه مدرسې ته لګم او مال دا دعا وکړه چې خدای په دې حضور علیه الصلاۃ والسلام او داغي اهل بیت خوشاله کی قسم دې موږ ورته دعا کړو جړه راغله چې یا الله کدا څه زنانه پورس د قیمت د حضور علیه السلام غږی تراشی او حضور علیہ السلام ته و چې یا رسول الله ما هیڅ نه دی کړی خو ما پټه یو صدقه ستا په مدرسه کې ورکړې وه زننم دعا کوم چې یا الله دا چې د هر چا مور وه یا رب العالمین خدایا د دې اولاد باندې دله خوشحالي ور نصیب کا الله د دې په مال کې برکت واچوا او یا الله په دې صدقه روح د حضور علیہ السلام خوشاله کا یا الله ته زموږ صدقات مالی او بدنی قبول کا الله زموږ مدرسه خدای د دینی مدارسو یا الله ظاهری او باطنی لوی سر چشمه او چینه وګرځي یا الله خلق ته شفا ملاو کا یا الله د خلق سنی په علم خړوب کا او یا الله هر یو رکن د مدرسې الله خدای کاغه مونږ ته مشوره راکړي کاغه مونږ سره تعاون په خپل کوي د چا په واسطه کوي یا رب العالمین خدایا هغه ټول سره د رحم په نظر باندې ملاو شه ورونو زمونږ مرګري د مدرسې اراکین دلته داستاسي بچیان دي د چاوريرونه دي کدا جانزي بجي صاحب د آیاز اجي صاحب عمر ګل دي زمونږ دا ډور څومره مرګري چې دي ټول دا ټول زمونږ د مدرسې معاونین دي کته چې دوی زکات یا صدقه ورکوي قسم په خدای چې تاسو لوټ والله کو دوی بدلی دا زما ایمان دی دا زما یقین دی الله رب العزت دوی ته تاسو ته خپل خزانه کولاو کی او دا په دې وجه مې دا اظهار کوم نه کولو په دې وجه کوم د ترونو چې دا زما د اعتماد اداره ده دا زما د اعتماد کله دی د دې کلینا مدرسې د لوی خیر را روان دی د مدرسې حالات الله ته معلومات ته خدای خو پويږي مدرسه کله کله امتحاناتو کې راځي استاد دې الله پاک په ژوند کې کاروبار کې اولاد کې خیر او برکت واچي مال دعا وکي چې الله کریم زمونږ نه په دې خدمت باندې راضي شي ځکه د مدرسو خدمت دا ډېر سخت کار دی الله کریمه زمونږ ورته خدایا زمونږ د لاس زمونږ د خپو زمونږ د سترګو خدمت ورته قبول کا چې کومرونه موږ سره په دې جامعه کې تعاون کوي ته ورسره د خپل خزانو تعاون فرمایا بیا مې دعا وکي زمونږ یو اجي سم ما ته خپل درخواست پیش کړی دی دعا ورته وغواړي رب العالمین دا د غرونو خزانه الله دا د قوم ته ورکړي خدای زمونږ دا دوستان ور باندې خړوب کا الله کریم چې څومره په دې ځای کې ناس دي الله دې تم د خپل خزانو دروازې کولاو کا او رب العالمین د دوی مال یا الله په مدرسو کې قبول کا که دوی سره مال وي ان شاء الله دا زما یقین دی دا زما یقین دی قسم په خدای چې په دې ځای کې زمونږ داسې مرګري دي چې هغه د خپل خلې نړۍ مدرسې سره نیمي نو که الله ته ورته خپل خزانه کولاو کی زمونږ دا یقین دی چې مدرسه ډېره ترقی وکړي ډېر شعبې به پیدا شي الله زمونږ دې ورونو ته خپل خزانه کولاو کا اتفاق او اتحاد نصیب کا او صبر مرګري چې د مدرسې موږ سره مینا کوي تو ور سره مینا وفرمایي او یا الله د ځن کدن تکلیف را روان دی سخت ورځ ده خدای دغه وخت کې زمونږ په زبان باندې دا کلمه جاری کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله یا راشه دوا وکړو استاد مور پاک رسیدلې اللهم اغفرها وارحمها رب العالمین
د دې اجي صاحبانو راتلل د دوی دغه دعا الله چې دوی تا ته پیښ شو ودرېدل خدای د دې سپینو ډکو په برکت باندې زمونږ والدې صاحب ته د مغفرت دروازې کلاو کړي او یا الله د دوی د سپینو ګیرو د خیر برکت خدای موږ له ژوند د حیا او د عزت را نصیب کړي او دوی ته الله خوشاله دارین ور نصیب کړي د خپل غمونو مصیبتونو او ساتي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع